د الله تعالی یو نیک بنده و چېرته روان و په لاره کې په یو ښایسته کلي تیر شو چې ښایسته او عالیشان کورونه یې وو. په کتلو سره یې سړي وویل سبحان الله. یو څه وخت بعد دا سړی بیرته د خپل سفر نه راستون شه چې هغه کلي ته راورسېد چې ویې کتل هغه کلی ړنګ بنګ پروت دی او هر څه له منځه تللي دي. د سړي نظر په یو فقیر ولګېده چې په خپله فقیرۍ کې مست د دنیا نه بې پروا او صرف رب سره خپل تعلق جوړ کړی دی. سړی د فقیر خوا ته ورغی او پوښتنه یې ترې وکړه بابا زه یو څه وخت مخکې په دې کلي تیر شوم چې دا کلی ډېر آباد او ښایسته و، خو اوس دا کلی ړنګ بنګ پروت دی او هر څه له منځه تللي دي. آخر څه وجه ده؟ فقیر سړي ته وویل بچیه په دې کلي یو بېنمازه انسان تیر شو. د هغه بېنمازه انسان د نحوست په وجه زموږ ټول کلی تباه شو. دوستانو د یو بېنمازه انسان په وجه الله پاک بسته بسته کلي غر کوي، خو افسوس نن داسې کورونه هم شته چې د هغې کورنۍ ټول انسانان بېنمازه وي. الله تعالی دې موږ ټول مسلمانان د 5 وخت لمونځ پابند جوړ کړي.